مکروب نه مې درې زامن داسې زامن مې مړه شوي چې د نه پیسو نه څه وکړو ژوندون مې ستا شمورې خوښې مې ستا دغه بچو ته مو ګوره داسې لوستي دا ګوره خپې لوستي دا ګوره ژاړي هلته سهار نه هغه وایي ما ته ډوډۍ اوس مې پردي کور نه ورته ډوډۍ راواخېسته وایي زه دا نه په نار او په نورې مونږ دقسې شپې او ورځې خپلې سبا د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان ستا نوم چې ده خورې شمورې تارانه مینه مونږ دا 4-5 شپې په ناره په نورې تېرو یو بل ډوډۍ راکړي زه خپل بچي پې ساتم بسم الله الرحمن الرحیم عزتمند ورونو سلامونه مې ومنه هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامه هم پرتان وي دا چې تاسو هره ورځ د مرسله میرزي خیره بنسټ نه د دردناکو کورنیو ویډیوګانې ګورئ نن هم درته داسې یو ناچاره کورنۍ ته راغلی یم د کورنۍ ستونزې مشکلات به تاسې خپله په ویډیو کې هم وګورئ او تر څنګ مې دا ګوره خویندې زموږ مور زموږ یو میزوبه خور هم ناسته ده نو تاسې به د کور حال او د دوی مشکلات په ویډیو کې وګورئ راځم دوی سره به خبرې وکړم سلام علیکم مور جانې مورې څه ستونزې څه مشکلات لرې زویه مشکلاتونه هم ډېر دي خو دغه لیونی د جوړه نه لري جامه نه لري خوراک یې صحیح نه دی څښاک یې صحیح نه دی ډېر مشکلاتونو باندې مخ په مخ او بل زوی مې همدې غوندې هم معذور دغه دی عصبي دی یو چې دی د خپې نه ګوټ دی او یو 2 دانې مې چرسي دي هغې ګټه وټه نشي کولی بس دغه یو سپین ږیری پلار دی لاسګاډی چلی که چې شی پیدا شو خوري که چې شی پیدا نه شو د کلي نه یو بل ته دغه جلۍ ته جوړه او جامه خلک راوړي ورکوي عزتمند ورونه تاسو د مور غږ واورېدو چې خاوند مې ضعیفه ده کار نه کوي اولادونه مې ټول میزوبه دي نو دا لور ښه وی چې دا میزوبه ده ستا نوم چې ده خورې نوم دې راته واخلې ژوندون مې ستا شمورې خوښې مې ستا شمورې غم دې فنا شمورې غم دې فنا شمورې ته آیینه د مینې فرشته د مینې زما هېوادوالو تاسو کینات وکتله چې دا کوم رقم حالاتو کې ده تاسو باندې زما غږ ده ورونو چې د دې خور د یو چې سیاسره یې تاسې کولی شئ چې د دې جنۍ دپاره یو څه مرسته راولېږئ چې شخصي د دې علاج پرې وکولی سي نو دلته زما تر څنګ بله خور ناست ده غواړم دې سره خبرې وکړم خورې مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خورې زمونږ دغه مشکل دی چې دغه اندرور پیغله اندرور مې ده نیوانۍ ده چې هره پلار یې ضعیفه دی ورونه یې وسه نه لري ورونه یې دونه کوي چې خپل چرس او خپل بنګو ته دغه کې نه بچو نه خبر دي نه ښه نه خبر دي مونږ دا 4-5 شپې په ناره په نورې تېرو یو بل ډوډۍ راکړي زه خپل بچي پې ساتم دغه یو قطره لور مې د تبل کروز مرض لري یو ورته وایي ډاکټر ته بوځه بل د نه پیسو نه دا پاتې دا شپه ورځ ناسته مې دقسې غېږ کې مې اچولي او دغه کومې د ولږې نه زما شودن ورک شول چې د دې خوراک هم نشته دی چې خپل مونږ ورته وخورو چې د دې شوده پیدا شي دغه دا 4-5 ورځې کېږي چې کور کې زمونږ یو شی نشته دی یو شی لیورونه مې وسه نه رسېږي چې مونږ سره یو کې لیورونه مې خپل ځان تیران دی یو ګوټ دی یو عصبي دی خپل بچو ته خو سر مې قامبخ لاسګاډی اچولی مې یوړ مې دغسې سر نه وځي ماښام راشي ورخي مې ټکوي مې شا به وایي ما ته پیدا که خپل چرسو ته نشي پیدا کولی لیدونکو تاسو د خور غږ واورېدو چې خاوند مې معتاد ده او ماشومان مې دي دا غېږ کې مې وایي چې ماشومه ده دا وایي تبرکلوز ده او ما سره دومره پیسې نشته چې زه مې خپل د ماشومانو علاج پرې وکړم نو دلته به د نورو خویندو سره هم خبرې وکړم ما ډېره مننه ستاسو نه زما خاوند هم دغه سا په تکلیف لري لکه څنګه چې دا لیونۍ ده دغسې زما خاوند هم دی خو څه وکړي وځي هغلته چوک کې ناست دی لسګاډی اچولی که د ورځې یا 100 روپۍ پیدا کړي یا 1.5 روپۍ پیدا کړي ریشي هم کړېږي ځولېږي دا وګوره که دغه ښکاره دا دوا پرچې ټولې را سره دي څه وکړو ښه علاج یې کېږي داسې نه کوم مرض باندې چې دوا بیا نه کېږي
خو نشته علاج او پیسې موږ سره نشته دی خپلو بچو ته 3 زامن مې د دغه مکروب نه مړه شوي دي او 3 لورګانه 6 بچي مې دي مکروب نه مې 3 زامن داسې زامن مې مړه شوي چې د نه پیسو نه څه وکړو ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا په نار او په ناوره د اوړي خلک پکې ګان دغه چالان کوي او زمونږ ماتو شیشو ماتو دغو ته د لاسب بیټریګانې د شپې لګوو او ورته ناستې بیخي رڼا کور کې لرونه هېوادوالو تاسو باندې دا کورنۍ غږ کوي چې موږ سره یې اندازه مرسته وکړئ ځکه چې اولادونه مې د پیسو د نشتون له امله مې 3 زامن مړه سوي دي نو تاسو ته وایي چې یعنې ما سره مرسته وکړئ که زموږ خپل تداوي پرې وکړو نو راتلونکي اولادونه به مې ښه اوسېږي ښه خورې که ته څه ویل لرې زه ویل لرم دغسې زما خاوند هم دی هغه هم رګې نسا دی دا 1 نیم کال کېږي چې د خپې نه همداسې پروت و هېڅ نه و او سخت یم تېرولې تنګ یم تېرولې اوس لږه لږه دا خپه دغه شوې ده وځي هغه هم دغسې پلار سره وځي دا لسګاډی چلوي که هغه هم کمه روپۍ وکړه ګینېدی شي هغه د خپې د درد نه کور کې پروت دي او خپې دغسې خوږېږي هغه 3 زامن مې دي او هغه هم همدغسې سینې مکروبونه دي دوا نه شي کولی ورته اوس هم هغه د یو پروت دی هم د دې سینې مکروب نه پروت دی هېڅ وسه نه لرو هېوادوالو تاسې د خویندو غږ واورېدو دا چې زمې د دوی دا کورنۍ په دې اتاقونو کې شپې سبا کوي تاسې باندې غږ کوي چې دا زمې دا موږ وایو چې په دې زمې کې به موږ د بارانونو سره څنګه وکړو نو تاسو باندې غږ کوي چې موږ ته اتاقونه یا د سرپناه زمینه برابره کوي ته تر څنګ مې دلته ګلالۍ ماشومه ناسته ده د سره به هم خبرې وکړم ستا نوم څه شی ده ګلالۍ حنا جانې ښه خورې څه شی غواړې مکتب وایي نه ولې ټول خلک روان دي مکتب ته موږ هغه بوټان او شیان اغوستي موږ سره پیسې نشته دی چې وایلو د مکتب ته لاړ شو ښه چې پیسې نشته دي بیا مکتب نه وایې ولې هغه پیسې نشته هېوادوال تاسې د ماشومې خبرې واورېدې که یعنې پیسې نه لرو چې زه پې مکتب وایم یا کتابونه واخلم یا جامپر یا بوټان واخلم که ناجانې چې بل ځل راسم زه تا ته څه شی راوړم خورې بوټان جامپر او کالي او ماکسونه او جرابې صحیح او هغه ورونه چې ستا خبرې اوري هغوی ته د پیغام څه ده پیغام مې دا دی چې موږ ته پلار مې سپین ږیری دی لسګاډی چلوي په ښار کې او کار نشته دی او همدا پیغام تاسو سره مرسته وکړي ښه لیدونکو د ګلالۍ ماشومې پیغام هم واورېدو چې پلار مې سپین ږیری ده او تاسو باندې غږ کوي چې موږ سره یو څه اندازه مرسته وکړئ تاسې وګوره وروره دغې بچو ته هم وګوره داسې لوستي دا وګوره خپې لوستي دا وګوره جاړې ورته سار نه هغه وایي ما ته ډوډۍ اوس مې پردي کور نه ورته ډوډۍ راواخیسته وایي زه دا نه په نار او په نورې موږ دقسې شپې او ورځې خپلې سبق نه کورتۍ لري نه ښه لري نه بد لري پکې سرلوڅي او خپلوڅي دا ګوره یو جوړ چپړې نه یو بوټان لري نه یو جرابه لري چې موږ یې دې ته پلار یې بې نه کوي پلار یې کار نه کوي چې ورته یې دغه کو واخلو یا دغه پلار یې هغسې دی ما سره وسه نشته دی چې زه یې ورته واخلم دقسې هلته تمامه ورځ ناستی جوړ هېوادوال تاسې زموږ د وټساپ شمېره زموږ د سکرین په پرده باندې ګورئ تاسې کولی شئ چې خپله صدقه یې وباسئ زه مرسله میرزی چې د یو بلې ویډیو سره درته حاضرېږم تر هغې په لیزال رب سپارم ښه وخت الله مو مل شه